پاکستاني صدراعظم طالبانو ته د مالیشه ځواکونو خطاب وکړ او یو ځل بیا یې افغان کډوالو ته ګواښ وکړ. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پوځ ګوډاګي او تشپنوم وزیر اعظم د طالبانو شانې ولي او هر ورځ ورباندې بیلابیل ګزارونه کوي. تازه خبر دا دی چې پاکستان وايي طالبان خپل مالیشه ځواکونه دي. څنګه ترې د ترهګرۍ ضد مبارزې تمه ولرو؟ د پاکستان صدراعظم انورالحق کاکړ په نوي بیان کې ویلي افغانستان کې پرونی جنګیدونکي مالیشه واک ته رسیدلي. هغوی نه د ترهګرۍ د مخنیوي برخه کې څومره تمه باید ولرو؟ په دې مو غور روان دی، بیا فیصله کوو. نوموړي ویلي طالبانو ته مو بار بار ویلي چې افغانستان کې د ټي ټي پي پر ضد اقدامات وکړي، خو هغوی زموږ خبرو ته ارزښت نه ورکوي، نو ځکه باید خپل لاس په کار شو. بلخوا د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي بې قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې ورکړل شوې موده کې کوم سازش نه کیږي. سرفراز بګټي ویلي دا پریکړه یوازې د افغانانو نه بلکې په پاکستان کې د ټولو بې قانونه کډوالو لپاره شوې ده. د پاکستان کورنۍ چارو وزارت د روانې اکتوبر میاشتې په لومړۍ کې په دغه هیواد کې بې قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د وتلو لپاره وخت ورکړی دی. د راپور لمخې سرفراز بګټي ویلي کوم کډوال چې د نومبر تر اولې ووځي له هغې وروسته ورسره کوم جوړجاړی نه کیږي. د پاکستان حکومت وایي په دغه هیواد کې 4.4 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې 1.7 میلیونه یې بې قانونه دي. د ملګرو ملتونو بخښنې نړیوال سازمان په ګډون مختلفو ادارو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو په هکله وروستۍ پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې وړاندې ملا یعقوب او عباس ستانکزي ویلي وو چې پاکستان پر دوی د فشار لپاره د افغان کډوالو پر ضد اقدامات کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.